افغانستان ته چې سړی راځي او امنیت او د بیا رغونې کارونه ګوري نو سړی خوشحالېږي، خصوصا په پردي وطن کې چې هر څومره وخت تېر کې بیا هم خپل وطن خپل دی. زه چې خارج نه راتلم لندن نه نو افغانستان ته چې راغلم خوشحالي په دا وه چې خوشحالۍ خبرې نه ډېر وي، که څه هم منفي کیسې یا دلته شته خو دا به خدای مهربون دی ښې شي. خو یوه بله مثبته کیسه دلته دغه د تڼیو ولسوالۍ ته ښه راغلاست. دغه داړه د دې معنا دا ده چې دا د هویت یو سمبول دی او په هر ځای کې خلک د هغې ځي یا د هغې قوم یا د هغې سیمې په نوم یادېږي او دا په پیړۍ پیړۍ پاتې کېږي. نو دې لپاره ښه خبره دا ده چې دغه کله چې څوک رسي فرض کوي چې دایمو بچیونه رسي چې پازې کې ستر شوي دي ولاته پیدا شوي دي چې روشي دی بیا پیږي ځکه دی تخلص هم تڼای دی نو دی بیا پیږي چې دا مو زی دی په داسې کې مو پلور نیکه پیدا شوی دی. د هویت پر دا مهمه ده چې دا داړه ولګي ده او غټه خبره دا ده چې دا د خپل ایتوسه د ځوانونو په همت جوړه شوی دو دې پر چې دغه د همت نه ډک ژوندکی نور هم زیات شي په دغه هیله زه ډېرې کیسې نه کوم، کامیاب ده وای ژوندي ده وای چې هر چا په دا کې برخه وخوستېدو کامیابي ورته غواړم او وطن د ژوندی وي، وطن د آباد وي، وطن د زنده باد وي. ډېره مننه.